بسم الله الرحمن الرحیم. درنو ملګرو، ستړي مه شئ، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. درنو ملګرو، له هر څه نه مخکې زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ د افغان ټایپس په نامه، او له هغه نه وروسته ورسره څنګ کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. درنو دوستانو، نن راځو یو بل اپلیکیشن مو راوړی دی تاسو په خدمت کې، چې د هغه په واسطه تاسو بیټ کاین ګټلی شئ، او بیټ کاین بیا ستاسو بلاک چین یا والټ ته لیږلی شئ. نو راځو لومړی به موږ پلی سټور ته لاړ شو. پلی سټور کې مو لیکل هلته کاین، دلته به کاین پیډ سرچ کړو موږ، او دا اپلیکیشن به موږ ډاونلوډ کړو. دغه د کاین پیډ په نامه دا اپلیکیشن دا ډاونلوډ باید کړو. نو ما تیار ډاونلوډ کړی او ما خپل هر شی پکې کړی دی. نو زه تیار اوپن یم، زه به اوپن باندې کلیک وکړم تر څو دا خلاص شي. زه به لږ ورته انتظار شم، دا دی راغی. نو دغه درنو دوستانو، چې کله تاسو دغه ډاونلوډ کړو نو تاسو څخه هلته یوزر نیم یا خپل نوم، ایمیل ادرس غواړي، او د ایمیل ادرس پاسورډ، او بیا لاندې خانه کې بیا د ایمیل ادرس دواري پاسورډ به ورکړي. نو کله چې تاسو هلته په راجسټر باندې کلیک کړو نو تاسو ته به داسې صفحه راسي. داسې صفحه چې کله تاسو ته راله، تاسو به دغه کلیم 500 پیډز باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ته به پیډز درکړي، 500 پیډز به تاسو درکړي، او ستاسو په 500 پیډز به دلته چې کله درکوي نو دلته دوی نیم ساعت دلته تاسو ته نیم ساعت وخت درکوي تر څو هغه ستاسو یو ټاکلی وخت په راسي نو تاسو پیډز ترلاسه کولی شئ. دغه کلیم 500 پیډز باندې به تاسو چې کله کلیک وکړئ نو داسې یوه هغه به درته خلاص شي، صفحه به درته خلاص شي. نو تاسو به دلته ایډ راغی، داسې یو شکل به تاسو ته راسي. کله چې دا راغی یو هاو کلایمیډ 500 پیډز، تاسو 500 پیډز ترلاسه کړل. نو دغه دلته ما 10 دقیقو لپاره دغه وخت اخیستی، او کله چې تاسو ته داسې او لومړی ځل وي نو تاسو ته نیم ساعت لپاره داسې یو وخت راځي تر څو دا ټاکلی وخت پوره شي. نو هغه نه وروسته تاسو ته 500 پیډز درکولی شي. نو ستاسو پیډز به دلته معلومیږي. اوس ما سره دي 6000 پیډز، او کله چې تاسو غواړئ دغه 10 دقیقو دغه ټایم 10 دقیقو د ټایم راکم کړئ نو تاسو سره باید 1000 پیډز لومړی تاسو ولرئ. دلته راسئ، په دغه دریو ټکو به یعنې دریو خطو باندې به کلیک وکړئ، ته به راسئ پرچیز ته. پرچیز باندې چې کله تاسو کلیک وکړ، دلته ما اخیستی دي، دا 2 وارې ما اخیستی دي. نو تاسې به په دې باندې کلیک وکړئ، تاسې به هم واخلئ، او 10 دقیقې به تاسو درکړي. یعنې هغه ستاسو ټاکلی زیات وخت چې ده هغه نیم ساعت، هغه به راکم سي 10 دقیقو ته. او دغه نه وروسته دکې تاسې وایي کولی شئ یو اکاونټ جوړ کړئ. که چیرې مو بل اکاونټ هم جوړ کړ نو ستاسو شاید د دې خطره ده چې ستاسو اکاونټ دغه ډیسیبل سي. او د دې بل قانون داسې ده چې تاسو به د جمعې په ورځ ویډرا دې نه کولی شئ. کله چې تاسو 50000 ویډرا یعنې 50000 ویډرا کولی شئ، کله چې تاسو پیډز 50000 پوره کړل. دلته یې لیکلي دي یو موسټ هاو 50000 پیډز ټو ریکویسټ ا ویډرال، یو موسټ کلایم 40000 پیډز. دلته باید تاسو باید 50000 پیډز ولرئ، بیا تاسو ویډرا کولی شئ خپل بلاک چین ته. بلاک چین ته د بیټ کاین لیږل کېږي، له هغه ځای نه څخه بیا په اسانۍ سره تاسو بانک ته خپلې پیسې لیږلی شئ. انشاءالله زه به په روانه ویډیو کې تاسو ته د پیسو لیږلو طریقه هم وښیم. تر بیا چې زه ستاسو حضور ته راځم، تاسې ټول په لوی څښتن تعالی خدای سپارم. السلام علیکم.